د خوست ولایت اوسیدونکي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په ښځو د اسلامي حجاب ټینګار او د ټولنې د اصلاح لپاره هڅې ستایي او زیاتوي چې دا یوه اسلامي وجیبه ده او هر کس مکلف ده چې اسلامي اصول پر ځان تطبیق کړي او دوی له امر بالمعروف له ریاست څخه غوښتنه کوي چې په یاده برخه کې پوره هڅې وکړي. د امر بالمعروف ریاست هڅې د منلو وړ دي او د ستایلو وړ دي. تقریبا تر نیمه زیاته فیصدي دې باندې کار شوی، خو که چیرته په اوږدمهاله توګه باندې دا چې دلته یو داسې وخت تیر شوی د په تیر شل کلن کې چې په یو باندې ځوانانو په روحیه باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د غربي فرهنګ د رواج په پار باندې. نو د هغوی لپاره ځوانانو سره باید تر ډېره بریده نرمي وسي او کوم مورد باندې اوس مخته روان دي په ډېر بهترین شکل باندې دي. نو موږ د امارت اسلامي دغه کوم کارونه چې دوی روان کړي دي د ښځو د حجاب باره کې نو ماشاءالله ډېر ښه اقدامات یې کړي دي او موږ دوی نه همیشه دغه غوښتنه کوو چې دوی دغه خدمتونه لا هم نور اوږده کړي. نو څنګه چې یوه ښځه محفوظه وي او په شرعي حجاب باندې پټه وي نو دغه شانته زموږ د ځوانانو فکرونه دوی ته نه راوړي او په ټولنه کې دا یو ښه پرمختګ ده چې موږ تاسو زنانه باید په شرعي لباس باندې باید محفوظ وي. دینی علماء کرام هم وایي چې د ښځو حجاب پر ځای کول نه یوازې دا چې اسلامي ارزښت لري بلکې ټولنه له شر او فساد څخه خوندي کوي، ځوانان له فحشا او بدفعلۍ څخه ساتي. دوی زیاتوي چې حجاب د ښځو دینی او اسلامي حق ده او د افغانستان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او کارکونکو اړونده برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. اسلام کې لکه څومره په احکام باندې عمل کول عملي کول هغه اجر لري، د هغې برعکس خلاف کول نه عملي کول اسلام کې د هغې دپاره وایي د هغې دپاره سزا ذکر شوې ده. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د کوم قوم سره چا سره ظلم مشابه کړي دا هم د هغې نه دی. اوس که څوک زنانه وي د موږ یا د موږ ځوانان دي هغه په خپل لباس په خپل حجاب په خپل صورت و شکل هغه خدا نخواسته د کفار او د فساق او د فجار غونډه خپل شکل او صورت جوړوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هم د هغې قوم نه دی. د خوست ولایت د امر بالمعروف ریاست مسؤلین هم وایي دوی همیشه هڅه کړې چې په ټولنه کې د منکراتو مخه ونیسي او خلکو ته په اړونده برخه کې عامه پوهاوی لا زیات کړي. حجاب سره د مسلمان خور عزت او عفت او همچنه چې کومه پاکدامني ده د هغې لحاظ ساتل کېږي. کوم شی چې څومره هغه قیمتي وي هغه په هغومره اندازه کې هغه پټ وي. کلال جواهر او دغه نومونه سره زر موږ وینو د خاور لاندې پټې وي، همدغه نومونه زموږ مسلمانه خور هم هغه ډېره قیمتي وي او د لال او د جواهر نه هم. نو دین اسلام دا حکم ده چې دغه باید په حجاب کې بهر ته وځي تر څو د چا ګنده نظر ورباندې ونه لګېږي. د ښځو چې څومره حقوق دي امر بالمعروف ریاست په ټوله کې هغې ته ژمن دی. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د امر بالمعروف ریاست مسؤلین د جمعې ورځې په خطبو او عامه ځایونو کې خلک همیشه په اړونده برخه کې پوهاوی ورکړی او خلک یې د بدو منع او ښو ته رابللي دي.